دوستان ښه راغلاست. نن د مایکروسافت اکسل د دوهمې ورځې درس دی. په تیر درس کې موږ او تاسې مایکروسافت اکسل وپېژنده. د هغې هغه اساسي معلومات مو د هغې په اړه باندې زده کړل چې مایکروسافت اکسل څه رقم پروګرام دی او د څه په خاطر باندې استفاده کیږي. په نن درس کې موږ او تاسې دوه څیزونه وایو چې یو اټو فیل دی او بل چې دی اټو سم دی. اټو فیل مطلب دا چې موږ او تاسې یو سیل کې یو څه لیکو، غواړو چې په لاندې سلیکټ شوي سیلونو کې هغه هم په اتومات ډول باندې راشي. اټو فیل مطلب یعنی اتوماتیک فیل او همدارنګه اټو سم. فرضاً موږ په پاس سیلونو کې یو څه لیکلي، 3-4 سیله دي، په هغې کې مو یو څه لیکلي دي. غواړو چې هماغه 4-5 عدده چې موږ پاس سیلونو کې لیکلي دي هغه په اتومات ډول باندې جمع شي او موږ او تاسې د هغې څخه څنګه وکړو استفاده وکړو. نو د تاسو او دا د نن ورځې درس. بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت اکسل. په تیر ویډیو کې موږ او تاسې د مایکروسافت اکسل په اړه باندې عمومي معلومات زده کړل چې مایکروسافت اکسل د محاسبو لپاره استفاده کیږي. لکه موږ په یو دفتر کې کار کوو، په هغه دفتر کې محاسبه د محاسب وظیفه ده زموږ حسابي کتابي. نو حسابي کتابي دپاره طبیعي خبره ده چې په دې کې موږ تاسو چې عام ډول باندې حسابي کتابي کوو، لکه فرضاً موږ یو ډیر عادي یو سودا راوړو، نو فرضاً 100 جمع 100 یا فرضاً موږ 100 روپۍ موږ سره دی بازار ته ځو سودا اخلو، نو که موږ سودا د 50 روپیو واخیستله نو 100 نه 50 منفي کوو، 50 موږ سره پاتې کیږي. یعنی دلته یو کوچنی محاسبه یا اکویژن موږ تاسو څنګه که تر سره وکړه. په همدې ډول کله چې څومره اداره غټیږي، دفتر غټیږي، موږ هلته حسابي هم څنګه کیږي کمپلیکس کیږي، مغلقه کیږي. نو دې دپاره موږ په کاغذ کې چې دا تر سره کوو د ښه خبره نه ده. نو دې دپاره اکسل غوندې یو بهترین پروګرام موږ تاسو څنګه کولی شو لاسته راوړلی شو. په اکسل کې که موږ تاسو لیکل کوو نو سیل ته راځو. سیل موږ تاسو پیژندلی دی، دا کالم دی ABCDEF او 1 2 3 دا رو، دې ته رو ویل کیږي. ګوره دا 14مه رو ده او دا آی کالم دی. که موږ دلته په دې سیل باندې کلیک وکړو دې ته څه ویل کیږي سیل. په تېره ویډیو کې موږ ویلي. نو په دې کې زه لیکل کوم، مثال په ډول زه دلته لیکم 5 مې دلته ولیکل. لاندې راځم، لاندې موږ تاسې د کومو بټنو په واسطه راتلی شو. ګورئ موږ تاسې ایرو کیز لرو، دې ته څه ویل کیږي ایرو کیز ورته ویل کیږي. دې ته رایټ ایرو کی، دې ته ډاون ایرو کی، دې ته لیفټ ایرو کی او دې ته اپ ایرو کی. دا 4 ایرو کی په واسطه باندې موږ تاسې لاندې او باندې څنګه کولی شو تلی شو. لکه دلته زه راځم لیکل کوم، صحیح ده. تاسو وګورئ جنوري کې زه څو لیکم، په جنوري کې زه لیکم فرض کا 10 مې ولیکل. اوس غواړم چې په دې ساحه کې لیکل وکړم، نو د لیفټ وبخښئ د رایټ ایرو کی په واسطه باندې څنګه کولی شم د دوهم سیل ته تلی شم. ګوره رایټ ایرو کی زه راغلم، دلته لیکم فرض کا 10، بیا مخته ځم مارچ ته، نو د کیبورډ څخه ټیب هم وهلی شم، دلته لیکم بیا 60، بیا ایرو کی نه استفاده کوم، دلته لیکم 2، بیا ایرو کی دلته 3، بیا ایرو کی رایټ ایرو کی دلته 5. لاندې هم څنګه کولی شم راکوزېدلی شم، د انټر په واسطه هم لاندې کوزېدلی شئ. دلته زه لیکم فرض که دا ما لیکل وکړل، غواړم چې دغه 10 دی په دې ټولو کې راشي لاندې، نو ګوره 10 باندې کلیک کوم، د کونج کې د وړوکي بټن چې ده د خپل ماوس په واسطه باندې انتخابوم، لاندې راکشوم. دې ته څه ویل کیږي آټو فیل. دې ته ویل کیږي څه ورته ویل کیږي آټو فیل. دلته وګورئ ما لیکلی دي آټو فیل. د آټو فیل مطلب دا دی چې په اتومات ډول باندې د دې ساحې بندول، ډکول، په اتومات ډول باندې ډکول. نو دا په اتومات ډول باندې څنګه شو ډک شو. زه غواړم چې دغه 13 دی په دې ټولو کې راشي. یوه طریقه خو دا ده چې زه دا انتخابوم، لاندې راکشوم داسې دا ډکیږي، خو زه دا طریقې نه استفاده نه کوم. کنټرول زیډ، زه د خپل کیبورډ څخه کنټرول جمع ډاون ایرو وبخښئ شیفټ جمع ډاون ایرو، شیفټ
جمع ډاون ایرو دې باندې کلیک کوم نو لاندې ځم یو سل یعنی شیفت مې نیولی دی ډاون ایرو یو دفعه دوه دفعې درې دفعې یو دوه درې دفعې زه لاندې راکته شوم دا ساحه څنګه شوه سلیکټ شوه دا ساحه انتخاب شوه اوس زه د خپل کیبورډ څخه کنټرول جمع ډي کنټرول جمع ډي ډي څخه مطلب څه دی ډاون یعنی که موږ یوه ساحه سلیکټ کړو نو کنټرول جمع ډي په واسطه باندې لکه لاندې ساحه کې موږ څه کول غواړو یوه ساحه مو انتخاب کړه دا مو انتخاب کړه نو کنټرول ډي ځکه لاندې طرف مو انتخاب کړی که موږ ښي طرف انتخاب کړی وي نو بیا څه څخه استفاده کوو کنټرول جمع آر چپ طرف ته چې څخه استفاده کوو کنټرول جمع لیفت ال او پاس طرف ته کنټرول جمع یو یا اپ دا کار موږ د دې لاره نه هم کولی شو چې موږ تاسې هلته راځو فیل ته ډاون رایټ اپ او لیفت د دې څخه څنګه کولی شو استفاده کولی شو غواړو چې دغه ټول لیکل لاندې په دې خانو کې هم راشي په دې سیلونو کې هم راشي دا ټول انتخابوو او داسې د کیبورډ څخه لاندې د ماوس په واسطه یې لاندې څنګه کوو راکشوو یې دا اټو فیل دی اټو فیل اتومات ډول باندې فیل کول یا په اتومات ډول باندې ډک کول صحیح ده په دې باندې انشاءالله پوه شوئ نارمل کله چې موږ تاسې په مایکروسافټ اکسل کې لیکل کوو لکه جنوري فبروري مارچ اپریل می جون دا مو ولیکل دا زه داسې انتخابوم دلته سنټر ته کوئ چپ طرف یې کوئ لکه څنګه چې ورډ کې موږ تاسې کوو دې ته داسې یو هایلایټ ورکوئ سور رنګ ورکوئ ورته د لیکنې ته بیرته ځئ ورته وایئ چې نه زه تور رنګ غواړم دا هایلایټ نه غواړم نن لاندې وګوره ما یوه کرښه راوستې دا کرښه داسې انتخاب کوئ دلته راشئ ورته ووایئ چې باټم بارډر لاندې به دا کرښه راشي لیکل بولډ کوئ بولډ کولی شئ یعنی په دې سیزونو باندې په صنف کې هم زه زده کوونکو ته وایم چې په دې سیزونو باندې موږ بیا وخت نه ضایع کوو لکه هوم کې چې کوم سیزونه دي کلپ بورډ دا کټ کاپي دلته فنټ یا الاینمنټ استفاده کوو کله چې موږ پریکټیکل کار کوو تاسو ټول د اپشن نه وینئ چې موږ د دې نه استفاده کوو خو په تشریح باندې بیا وخت نه ضایع کوو صحیح ده ښه اټوفیل باندې کم از کم لږ پوه شئ نور درسونو کې موږ بیا اټوفیل کې نور کار هم کوو فقط دلته موږ دا زده کړه چې څنګه یو ټیبل موږ ډکوو یعنی ډیټا څنګه انټري کوو دلته ما لیکلي ټوټال دې برخې ته راځم غواړم چې دا لس د ټول سره جمع کړم دې سیل کې درېږم په کوم سیل کې جمع کول غواړم په دې سیل کې دلته موږ یو فرمول لرو اټو سم په دې باندې کلیک کوو نو دا ټول څنګه شول انتخاب شول کمپیوټر از سمارټ کمپیوټر سمارټ دی پوهیږي چې پاس طرف ته انتخاب غواړئ نو دا یې درته انتخاب کړه انټر نو وملیدل دا څلوېښت راغله دلته غواړو په بله طریقه یې جمع کړو په خپله نو لیکو مساوي د دې څخه وروسته د کیبورډ په واسطه اپ ایرو دا انتخابو بیا جمع بیا دلته راځو دا انتخابو بیا جمع بیا دا انتخابو بیا جمع د اپ ایرو په واسطه بیا د اپ ایرو په واسطه دا انتخابو چې کله ټول جمع شول یعنی ټول مو انتخاب کړه د هغې څخه وروسته د کیبورډ نه انټر پریس کوو نو تاسو ولیدل دا پاس عددونه ټول څنګه شول موږ جمع کړل شول یو بله طریقه استفاده کوو هغه دا ده چې موږ دلته راځو لیکو چې مساوي لیکمه سم چې مې کله ولیکه قوس شروع کوم بیا د کیبورډ ماوس په واسطه باندې راځم دا ټول څنګه کوم انتخابوم بیا قوس بندوم انټر صحیح ده بله طریقه دا ده چې د اتیا په دې باندې ما فرمول عملي کړل ته تاسو ګورئ فرمول همدا داسې د کونج څخه انتخاب کوئ ښي طرف یې بوځئ اټوفیل نو ټول څنګه شول جمع شول کالم بای کالم ټول څنګه شول جمع شول د جمع عملیه ورباندې څنګه شوه اجرا شوه د جمع د عملیې دپاره فرضاً د اتیا زه ډیلیټ کوم دلته درېږم دا جمع کوم یو فرمول موږ هم لرو بښئ شارټکټ الټ جمع مساوي د کیبورډ څخه زه کېکاږم الټ مساوي تاسو خپله وینئ چې سم څنګه کیږي انزرټ کیږي او زه کولی شم
دا کالم کې چې کوم اعداد موجود دي کوم ډیجټس موجود دي دا څنګه کومه جمع کوم انټر د کیبورډ څخه پریس کوم دا ټول څنګه شول جمع شول نو په نن درس کې موږ تاسو لږ اټو فیل وپېژنده او په همدې شکل باندې موږ تاسو د اټو سم څخه مطلب څه دی په اتومات ډول باندې جمع کول په دې دوړو باندې موږ تاسو پوه شو امید دی چې تاسو به د درس څخه یو څه زده کړي وي او آینده درسونو لپاره زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ